چې حدیث مبارک کې راځي چې سو مسجد صفا کوي، مسجد د صفای ډیر خیال ساتي. څوک چې مسجد صفا کوي دی لګیاوي دی جمعات کې کڼ کې راټولوي. څوک چې مسجد صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي. څوک چې مسجد انځي الله د زړه د ګناهونو نه انځي. ډیر کوشش ډیر خیال او چې مسجد ترادن شي خیخ په مخ کې اللهم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ پا ما دخپل رحمت دروازے کولو. دا در رحمت زیدی دلتا با دنیاوی تجارتون او دنیاوی خبری نکے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ ما تا در رحمت دروازے کولو. او کلچ دا جماعت نغوزی دا مسجدنا چپخ پا ببار او دعا بو کہ اللہم انی اسألک من فضلی. نفضل نمراد رزق دے و حلال رزق، و اللہ وستا حلال رزق وانا چی جماعت ترادن دشتو دا در رحمت شروع شو. چی جماعت نبہر اوزی دعا وکا اللہم انی اسألک من فضلی، اللہ ستا فضل وارما، روزی در نوارما، حلال رزق در نوارما. جماعتنا دا دا اللہ کورون دیو دا دی طول نسبت چی دی اغم بیت اللہ تکی.